ترنګ دربا دا نامتو سندرغاړی نعیم توری دی چې د موسیقۍ په محفل کې د پښتو غزل وایي. خو دا محفل په پېښور یا کوټه کې نه دی راجوړ شوی، بلکې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې څو ملګري راغونډ شوي دي او ساتیرۍ کوي. د ټولنپوهنې ماهران وایي چې اسلام آباد ته په ګڼ شمېر کې د پښتنو راتلو سره د دې ښار کلتور هم بدل شوی دی. پښتانه چې له هرې خوا راغلل، کله کوټې راغلل، کله وزیرستانه راغلل، کله پېښوره راغلل، کله کراچۍ راغلل، هغو ځان ته خپله یو کلچر جوړ کړي. یعنې زما دا 14 کال دی، زما په یاد شي چې مطلب دلته به ژوند په 2 بجې باندې یو رنګه جمود تیاره به سوه او خلک به ویده سو. 8 بجې باندې ټول ښار ویده دی. چې د کویټې چای راغی، له هغه سره مجلسونه راغلل، له مجلسونو سره د شپې ناستې راغلې. دا اوس اسلام آباد چې دی دا که ځینو ځایو ته لاړ شئ تا به په هغه ګمان کېږي چې ته د کوټې یو چوک ته راغلی یا د پېښور یو چایخانې ته راغلی. د پاکستان سرخار چې پخوا به خلکو د یو لوی دفتر په نامه یادولو، اوس یې ډېر خلک یو ژوندی ښار بولي. دا ژبه مونږ یو ځای ته راغونډوي چې مونږ یو بل سره کینو او زمونږ قومیت هم په دې ژوندی دی، زمونږ سندره، زمونږ یو بل پوښتنه، مونږ په دې ژوند کوو، په دې پایو. یو سړی که ته په محل کې هم کښېنئ چې هغه سره د خپلې ژبې خلک نه وي، د خپل قام خلک ورسره نه وي، زما خیال دی چې هغه سړی ژوند نه شي که هغه بل ته بېزاره وي. نو مونږ داسې راغونډېږو چې د یو بل حاله خبر شو. ستړیا خو مونږ دې محفلونو سره وځي، ټوله ورځ ستړي ستومن وو، سهار نه ځو بېګا کارونه کوو، سړی خپل کار لري. نو هغې وجې زه هم وایم چې لکه دا محفلونه د وخت ضرورت دی چې لکه مونږ تاسو خو چېرته میاشت 2 کې مکمله وشي، باید چې دا که هفته نه وي چې 15 ورځو کې یا په میاشت کې یو ځل یې ضرور پکار دی چې باید دا کېدلی. په تېرو 2 لسیزو کې په اسلام آباد کې د پښتنو شمېر په چټکۍ سره زیات شوی دی. د کال 2023 د سرشمېرنې تر مخه د اسلام آباد په سب باندې 10 لکه وګړو کې تر 4 لکو زیات پښتانه دي. د همکار عمران یونس سره راشد خټک، مشال ډیجیټل، اسلام آباد.